دا یو کس تپوس کړی دی چې یاره په رمضان المبارک کې ما د خپل پلان کې رشتہ دار چې دی دا ما مړ لیدلی دی او په مصیبت کې مې لیدلی دی په روژه کې په رمضان المبارک کې نو د هغې ورته بنوري ټاون ډېر عجیبه تعبیر بیان کړی دی چې په رمضان المبارک کې تا یو کس داسې ولیده چې هغه یا مړ دی یا په مصیبت کې دی نو د هغې تعبیر وایي دا دی چې دا کس چې دی په رمضان المبارک کې داسې یو عمل کوي چې د هغې د وجې نه د د روژې ته نقصان رسی او د د اعمالو ته نقصان رسی نو هغې ورته ډېر عجیبه تعبیر بیان کړی دی بنوري ټاون والا چې او هغه وی چې زما دا رشتہ دار د هغه په باره کې لیدلی دی او رمضان المبارک په میاشت کې مې لیدلی دی نو د دې تعبیر دا دی چې دی تا په مصیبت کې ولیده یا دې مړ ولیده یا داسې قسم حالاتو کې ولیده نو د ده نه په دې رمضان المبارک په دې میاشت کې چېرته څه کمې کوتاهي کېږي او د هغې د وجې نه د ده د اعمال چې دي دا خرابېږي نو دکه رشتہ دار د دې ووایه چې د خپل اعمالو باندې نظرثاني وکړي او د خپل اعمال چې کوم دي نو دا ټیک کړي